جوړ تازه د افغانستان د کرکټ مینوالو په عموم کې د کرکټ مینوالو دا ځل د افغانستان د کرکټ یو بل لوبغاړی مې پیدا کړی خو په کابل کې نه یاست دواړه د کاناډا په ټورنټو کې و زاهد شیرزاد صاحب راسره دی د څوک چې افغانستان کرکټ تعقیبوي بالخصوص شپږ ځای لیدلي وي د افغانستان داخلي کرکټ یې لیدلي وي حتما د زاهد جان له نوم سره اشنا دي نو ډېره مننه چې وخت مو راکړئ د آزاد بیخي داسې یو پراخ میدان کې کېناستو بر اسمان دی او لاندې شین چمن او شاته ونې ډېره مننه په اول کې خو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د دې چې ټول ښې او ډېره زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې د دومره لرې ساحې نه د دومره لرې ملک نه او امریکې نه دلته موږ ته راغلی تاسې مېلمانه یې موږ ډېر حق لرئ کور ودان خیر اوسې مننه ډېره مننه زاهد جانه ستاسو نه مننه چې وخت مو راکوئ په کرکټ باندې غږیږو څومره خلمر راوخته په کرکټ باندې غږیږو ستاسو په ژوند باندې غږیږو تقریبا شاوخوا 2 کاله خو به کېږي چې د افغانستان نه وتلي یاست بیا هم کرکټ کوئ راځئ چې دا قصه لږه ساده کړو ولې افغانستان راووتلی ولې راغلی مهان صاحب لکه څنګه چې دا یو جامع خبره ده چې هر یو کس خپل کریر لري ژوند لري زندگی لري نو غوښتل مې چې د هېواد نمایندګي وکړم خاص کر د افغانستان نمایندګي وکړم ډېر سټرګل او ډېر کوشش مې وکړو د افغانستان په داخلي کرکټ کې که څه هم هلته د 10 کلو په اندازه ما کرکټ هلته وکړو 10 کلو کې ما درې ځل زه نېشنل ټیم کیمپونو پورې لاړلم نو زه یو جوړ لوبغاړی یم لکه ما باندې ډېر کار هلته وشو هغې باوجود چې ما ډېر محنت وکړو موږ ته په نېشنل ټیم کې چانس د نېشنل ټیم د چانس مطلب هلته موږ ته نېشنل ټیم کې چانس لرې خبره وه نو د دې دپاره چې زه نور کرکټ وکړم نو د دې دپاره ما کاناډا انتخاب کړه زه دلته راغلم د ناشنل ټیم یا ملي ټیم ته د ورتګ د چانس خبره مو کړه چې لرې خبره وه لرې خبره په دې وه چې دلته لوبغاړي زیات وو که دا پروسه سخته وه که نور مشکلات لوبغاړي زیاتره لوبغاړي په افغانستان کې چې هر یو لوبغاړی ګوري هغه خپل وسه پورې کوشش کوي هر یو لوبغاړی خپل سټرګل کوي کوشش کوي کوشش خو ټول په یو اندازه کوي مسله بیا هغلته وي چې ځینې پلیرانو ته دلته یو سیستم دی یو سرکل دی یو مدار دی چې دغې مدار کې نو ته به نیشنل ټیم ته ځې ته به ډېر کرکټ کوې که هغې مدار کې نه نو ته به کرکټ نه کوي تا ته به غټ کرکټ نه رسېږي نو هغه بیا بله زاویه ده بله لکه هغې به ما ورته بحث نه کوو نو دومره زه ویلی شم چې هغلته ما ته غټ کرکټ په لاس نه راتلو د کوم مینوال چې ستاسو د نوم سره اشنا دي د کرکټ سره اشنا دي هغوی خو به مو پېژني خو هغوی چې اشنا نه دي ډېر لږ دا ځان ور وپېژنه چې تاسو افغانستان کې د کوم ځای نه کرکټ شروع کړو بالاخره داسې یوې مرحلې ته ورسېدې شپږیزې پورې ورسېدې ملي ټیم کمپونو پورې ورسېدې هغه ټریننګ کمپونه چې تمرینات چې دوی کوي چې دوی پوه شي چې بیا آهسته آهسته په نورو مسایلو در سره وغږېږي هان صاحب ما خو ډېر د ماشومتوب نه کرکټ کوو بیا زه په هغه وخت کې چې ما اولنی د ای سی بي میچ وکړلو زه په فکر کوم 10م صنف کې وم که 9م کې وم دومره مې ذهن ته نه راځي ما اولنی زه د ولایتي میچ مې اول وکړو زه د نورستان لوبډله کې انتخاب شوم هغې نه وروسته بیا زه ځینې کورنۍ ستونزو د وجې ما کرکټ پرېښودو یو 2-3 کاله وروسته بیا 4 کاله وروسته ټالنټ هنټ شروع شو کرکټ بورډ یو پروګرام په لاره واچوه استعدادونو د موندلو یوه لړۍ شروع شوه سپیشل پاس بالران یې کتل هغې کې تقریبا د 1000 په اندازه پاس بالرانو نه ازموینه واخیستل شوله نو هغې کې بیا زه انتخاب شوم د 80 نفرو کې 80 نه بیا 4 شول 2 نه بیا حتی 8 نفره پاتې شو ای سی بي کرکټ بورډ دې ته یو پلان درلودو چې دا فکر کوم انډیا ته ایم آر اف اکیډمي ته انګلینډ کې مې اکیډمي ته معرفي کول تر څو نیشنل ټیم ته ښه پاس بالران ورکړي نو هغه ټایم کې موږ نیشنل ټیم کې داسې بالران نه درلودل چې هغه 140 پلس بالینګ وکړي دغه 8 بالران چې کوم دا ټول 135 نه تر 140 پلس پورې بالران وو هغه پروسه بیا ورکه شوله یو کال وروسته بیا شروع شوه بیا هغې کې زه انتخاب شوم د هغې نه وروسته ټوډے میچونه را باندې وکړل 2 ورځني میچونه هغې نه وروسته 3 ورځني میچونه او بیا فرست کلاس نه وروسته شپږیزې نه وروسته لیسټۍ نه وروسته هم نیشنل ټیم کیمپونو پورې زه راغلم د هغې نه وروسته نیشنل ټیم کیمپونو وروسته زما کرکټ یو څه اندازه بېرته سلو شو لاندې راغورځېدو شو حتی بیا ما د انټرکلب نه بیا را شروع وکړه بیا زه راورسېدلم تر فرست کلاسه پورې
هغې نه کله چې هغه فرست کلاس ما وکړو 2022 کې بیا هغې نه وروسته ما کوم کرکټ نه دی کړی افغانستان کې او د ملي ټیم ټریننګ کمپونو ته چې لاړې دا کوم ځای کې وایي د نیشنل ټیم کیمپونه هغه وخت کې نیشنل ټیم کیمپ اول ځل لپاره فکر کوم عظمت هم هغه وخت کې اول ځل زه هم 2020 کال په اولنی کیمپ په غازي امان الله خان کې وشو هغه وخت کې اصغر د نیشنل ټیم کیپټن تقریبا 23 پلیرانو هغې نه بیا 18 پلیران انتخاب شول زه حمزه اورتک او فکر کوم بل څو لوبغاړي نور انتخاب نه شول هغوی ته بیا کیمپ دغه شو هغې نه وروسته یو بل کیمپ په کابل کې وشو 2 کیمپونه هغې حصه وم زه فکر کوم 2021 کال 2021 او 2021 کال نو شپږیزې پورې خو تاسو ویل چې تاسو لوبه وکړه فرست کلاس لوبه مو هم وکړه لږ نور معلومات هم راکړئ مثلا په فرست کلاس کې تاسو په یو سیزن کې څو وکټې واخیستې په شپږیزه کې څنګه وځلېدئ شپږیزه کې هغه کال کې 2020 کال اولنۍ شپږیزه ما وکړه زه په ټاپ 15 پاسبالرانو کې وم 15 پاسبالرانو کې زه وم په اول نمبر فکر کوم هغه کال کې دولت صدران و بیا دویم نمبر باندې فکر کوم سعید او یا ذهن ته مې نه راځي خو فکر کوم نجات مسعود و نجات و پنځم نمبر باندې نجات واز د فرست فرست کلاس کې یو سیزن زما دومره ذهن ته نه راځي چې ما سیزن کې څو آوټ کړل خو هغه وخت کې ما فرست کلاس شپږ میچونه وکړل هغې نه وروسته بیا ما ته کوم فرست کلاس هم په لاس رانغی روزونکي در سره څوک په داخلي لوبو کې مشهور روزونکو داخلي روزونکو نه څوک وو ټیم روزونکو نه هر لیول کې به مختلف کوچز او روزونکي وو خو عموما زه زیات پاتې شوی یم دولت خان احمدي سره پاتې شوی یم نو هغه موږ سره ډېر زیات سټرګل کړی ډېر کوشش یې راسره کړی دی ډېر څه مو ورنه زده کړي دي نو زه وایم چې ون اف د بیسټ یو د بیسټ او د بهترینو کوچز څخه دی دولت احمدزی هغه څه ویل چې ته کرکټ وکړه چېرته به رسېږي دولت احمدزي چې کله اول ځل زه ولیدلم زه یو چا ور معرفي کړی وم کابل ته ور معرفي کړی وم هلته ما نه ټرایل واخیستو زه یې چې ولیدلم نو زه یې ډېر زیات لایکینګ کې شوم ډېر زیات یې خوښ شوم بیا یو زمونږ څه ملګري وو هغه ته یې ویلي مو چې دا کس ډېر یو بهترین فاست بالر دی سپیشلي دا د ټیسټ کرکټ دپاره ډېر جوړ بالر دی ځکه سټیمنا لري او ینګ دی نو ټیسټ کرکټ په لاس راغی نو دا هغه درته داسې کومه خاصه خبره مشوره چې درکړه درته که خبرې ډېرې عمومي وي دولت احمدزي خو عموما هغه داسې یو خوی لري چې چا کې استعداد یې مستقیما ورته وایي چې ته استعداد لري ته کرکټ وکړه چا کې استعداد نه سیده ورته وایي چې ته مطلب خواري دې بې ځایه ده هغه به همیشه سپورټ کولم تر نن تاریخه پورې ما ته وخت نه وخت میسج کوي چې کوم زه مشکل لرم پاس بالینګ کې یا زه په ټرینینګ کې یا زما په ډایټینګ کې چې هر څه مسله وي نو زه هغه سره شیر کوم هغه ما ته سکیجول رالیږي په همغې مخکې او د ملي ټیم د اوسنیو لوبغاړو سره کوم داخلي ټورنمنټ کې ولوبېدی یو ټیم کې شپږیزه کې خو طبیعي ده چې لوبغاړي به در سره وو د هغې نه وروسته چې زه کله د نیشنل ټیم نه د افغانستان نه راووتلم بیا ما کوم ټورنمنټ په افغانستان کې ونه کړو داسې غټ ټورنمنټ ځکه بیا زه تللی نه یم نو دلته په کاناډا کې چې کوم دلته یو لیګ کېږي جي ټي 20 هغې دپاره زه الیجیبل نه وم حتی دا خلک ډېر زیات انټرسټډ وو دلته ما سره د دې د الیجیبلټۍ لپاره باید 3 کاله دلته داخلي کرکټ وکړې نو زه نیکسټ ایئر دا اوس چې کوم نیکسټ ګلوبل کېږي یا سوپر 30 کم ټورنمنټ سوپر 60 کم ټورنمنټ کېږي د دې لپاره زه اوس الیجیبل یم او د دې کې امید شته چې د افغانستان نور پلیران هم راشي لکه تېر کال په ډېر زیات لوبغاړي راغلي انشاءالله د هغې سره یو ځل بیا کرکټ وکړم دغه څو ځلې مو وویل چې فرست کلاس نه وروسته بیا لوبه ونه کړه کاناډا ته راغلی د افغانستان څوک وځي کوم بالخصوص کوم یعنی د افغانستان چې هر انسان وځي هغه یو فرد نه وي یو تخصص یو مسلک وځي که ډاکټر وځي د طب په برخه کې یو ذهن یو فکر وځي که انجینر وځي خو بالاخره که یو لوبغاړی وځي د افغانستان د کرکټ یو لوبغاړی وځي دا نو د خواشینۍ خبره ده خو ښه خبره دا ده چې په نورو هیوادونو کې دا فرصت او امکانات وي چې سړی خپل هغه ژوند وکړي ورسره خپل مسلک تعقیب کړي او خپل هدف ته ورسېږي کاناډا ته راتګ یو خو هغه اسانه وي چې سړی ویزه واخلي تیارې کې کښېني راشي ستاسو کیسه څنګه وه همداسې راغلی که نه نورې کیسې وي زما کیسه دا څه لوبغاړي چې دلته ته ګورې
په هر یو باندې ډېره سرمایه ګزاري شوې ده د لوبغاړو پرتله ایما راتګ مختلف و ما ول داسې وکړل چې ما د برازیل امبیسۍ ته یو ایمیل وکړو هغې ما ته انټرویو راکړه هغې نه وروسته ما ته زه پاکستان ته اسلام آباد ته لاړم ما ته یې ویزه ایشو کابل نه د ایمیل ورته وکړه و کابل نه چې ویزه راته راکړه ځان دې ور وپېژنده چې زه لوبغاړی یم غواړم زه اتلیټیک یم او زه غواړم چې بس ما ته یې ویزه راکړله بشردوستانه ویزه وه برازیل ته راغلم هغلته داسې یو هفتې پورې برازیل کې وم د اسلام آباد نه تیارې کې کېناسته داسې یو په یو ووایه نو داسې و چې اسلام آباد نه مې ویزه واخیستله راغلم کور ته افغانستان ته ویزه اسانه وه یو وړه شانته انټرویو رانه واخیستله انټرویو کې ورته ما ځان معرفي کړو بیا زما نوم ګوګل کې سرچ کړو زما ټوله ډیټا یې ولیدله چې ته واقعیت یو لوبغاړی یې بیا یې ما ته یو څو میاشتې بعد ویزه راته ایشو کړه ویزه مې پاکستان کې واخیسته راغلم خپل هیواد ته افغانستان ته جلال آباد کې وم یو 2 هفتو پورې بیا مې ټیکټ وکړو ایران ته ایران نه راغلم مستقیم برازیل ته نو هغلته 3-4 ورځې وم ساپالو کې چې وطن نه وتلی ذهن کې مو څه شی ګرځېدی چې دغه وطن و ما دلته کرکټ زده کړ په دې نیت مې شروع کړ چې زه به ورځ ملي ټیم لوبوم اوس وځم ترېنه ویزه مې واخیسته یو نامعلوم سفر ته روان یم خدا زده چې چېرته به رسېږم څه به کېږي په لاره کې ذهن کې مو څه ګرځېده په هماغه ورځ خان صاحب نو دا یو زور لري واقعیت یو درد لري ځکه چې تا دومره یو تکلیفونه ایستلي خواري دي کړي او بیا ته د هغې ثمره په لاس رانشي دا لکه سړی خپل وجدان ته ملامت نه وي خپل وجدان ته دغه سوچ کوي تا خپل هغه نهایي کوشش وکړو نو واقعیت دا درد لري ځکه چې ته یو بل ملک ته کرکټ کوې یو بل ملک په خیالو او سوچونو کې او هغلته یو ځای کې تا ډېر محنت هغې هدف دپاره کړی نه دي ترلاسه کړی نو اتومات خپل هدف چینجوي نو دا زور لري لکه یو درد لري ښه ایران ته لاړه ایران نه ډایرکټ برازیل ته راغلی اوس په کاناډا کې یاست برازیل او کاناډا ترمنځ خو ډېره اوږده فاصله ده دا قصه وکړه خان صاحب واقعیت دا لاره دومره اسانه نه وه چېرته زه او چېرته دومره سفرونه دومره مشکلات یو د لوبغاړی چې هغه ټول عمر تکلیف نه یې لیدلی صرف کرکټ یې کړی خلکو ورته قدر ورکړی مینه یې ورکړي صرف زموږ کرکټ ګراونډ او کور موږ ټول ژوند همدلته تېر کړی و بس بعضې وخت کې سړی مجبوره شي مشکلاتو ته غاړه ورکړي راغلم برازیل کې داسې یو 3-4 ورځې ومه بیا هغې ځینې وروسته راغلم پیرو ته پیرو بل وطن دی په لاتین امریکا کې خو ټول د بسونو د موټرو مزل وي 18 ساعته 20 ساعته بعضې په ژبې هم نه پوهېدې نو هلته خو لاتیني ژبه ده اسپانوي ژبه انټرنیټونه هم نه و بس په اشارو سره پوهېدلو جالبه ده او انټرنیټ مو پیدا کړو ټرانسلیټر په ګوګل دغه ټرانسلیټر او هغې ځان هم سره پوهې کولو په انګلیسي هغه نه پوهېدل او په دا بله ژبه موږ نه پوهېدو پیدا چې کومه ژبه وه سپانش ته او ستا په ذهن کې هم دا و چې زه به کاناډا ته ځان رسوم زما مین ټارګېټ کاناډا ښه جالبه ده پیرو نه وروسته ایکواډور ته راغلم ایکواډور کې مې شپه ونه کړه بیا ورپسې 4 ساعته مزل وکړو په موټر کې بسونو کې په ځنګلونو کې لارې دي عجیب دا لاره درته چا ښودله موږ د هېڅ نه هم نه خبرېدو هېڅ نه صرف موږ ته بدونه هر ملک ته چې بدلو یو 120 روپۍ به د هغې ملک راکولې یو سیم کارت به یې راکاو دا کم خلک چې تاسو سره پلان کړو چې تاسو هم کاناډا ته رسوم دغه خلک هو د سره مستقیم موږ په واتساپ باندې غږېدلو موږ ته به یې رابطه کوله چې دغه هلته کس درپسې راځي د سره ځئ بس چې په هر توکل په خدای روان چې په هر خوا یې بوتلو موږ که په چا به خرڅوي او که نه پوهېدی نو اوس خو راوتي یو په ایکواډور کې په وبخه په کولمبیا کې مې 4 ساعته مزل وکړو څو ورځې شپې په دې موټر کې ویده کېدو بیا لاړو هغې مسلسل سفر و دمه به یې راکوله 4 ساعته یو موټر او یو بس کې تقریبا 15-20 کسه به ډېر نفر و ډېر د افغانستان یو ترې زوی و که نور څوک نه افغانان نور ټول د نورو ملکونو کسانو زیاتره دغه د چیلي او دا کوم ملکونه د دغه ایکواډور او دغه ملکونو کسانو د دې ځای نه بس یو 4 ساعته مزل مو وکړو واوښتو یو سرحد ته راغلو کښتۍ کې مزل وکړو یو ټاپو کې مې شپه وکړه دې ټاپو نوم و کپورګانا کې مې شپه وکړه نو د شپې 9 بجې وې قاچاقبر کس راولېږو چې تاسې حرکت کوئ د پاناما ځنګل ته
پاناما ځنګل مو خو بیخي زه ډېر ورته اکسایټډ وم چې دا به څه رقم ځای چې شی به وي دې هغه ته وختلو کښتۍ ته کښتۍ د اوبو څنډه کې درولې وه موږ دومره د اوبو کې تر نامه پورې د اوبو کې ځنګل یو بحر کې ور روان وو او وایي موبایلونه خو هر څه موږ په تورو خلطو کې اچولي وایي رڼا وایي در سره نه وي حتی دا ساعتونه چې به رڼا کوله دا به هم نه وو په دې کښتۍ ته وختو او کښتۍ د باد په واسطه ورو ورو د اوبو منځ ته تله همداسې تله بیخي توره تیاره وه فکر کوم هغه اړې د پاناما پولیسو هغې نه پټه تله هغې به یې ډزې مزې پرې کولې بس په دې اوبو کې روان شو توره تیاره وه د اوبو منځ کې دومره سپیډ کې باور په خدای او په دې کښتۍ کې اته 9 نفر ځایېدو موږ یې پکې 21 22 کېنولي وو زه دا اخري سر کې ناست وم دا کښتۍ پړی مې داسې نیولی و او په دې ورځ اسمان باراني و داسې پړکاری و بهر کې چپې هم راتلې کښتۍ به یې والی او ټک به یې د جګ خو ډېر خیزونه یې رانه وایسته سخت یې ویرولو ورسېدو ځان باندې کلمې ویلې او زما تره زوی بېچاره خو وضعیت یې ډېر خرابه و مریض هم و راسره لاړو پاناما ځنګل ته لاړو هغلته م شپه وکړله خیمې ټوله شپه مو په بحر کې نه لږ و دا سفر ډېر لږ و دا سفر ډېر لږ و خو ډېر ویرونکی و سفر منځ کې داسې د زړه کې ونه ګرځېدی چې دا مې ولې دا د کار څه وکړو وطن ښه و ولې راغلم باور وکړه چې دا ټولې لارې تکلیف یو خوا د کښتۍ تکلیف بل خوا دومره ډار کړي وو نه هغه جاکټونه و راسره هېڅ شی هم نه و او هغه داسې یو ساحه ده انټرنیټ کې سرچ کې هغلته بیخي ځنګلي ساحې دي هغه یعنې که خدای ناخواسته که غورځېدلی به نو که غورځېدلی خو بس بیا خو او ډېر انسانان به داسې شوي زیاتره به تلي مې هغلته رنګه شارک هم اوسېږي هر رقم خطرناک د اوبو خطرناک مایان وي دې ځنګل نه ووتو دغه نه دی اوبو نه ځنګل کې مې خیمې ولګولې شپه مو کړه سبا هم فی کس په سر $50 رانه واخېسته د هغې جمافیه او دې ځنګل باندې ور روان شو تاسو دا خلک هېڅ نه پېژنئ نو وټساپ کې درته راځي چې احمد راځي بس انټرنېټ هم کار نه کوي ټول خلک چې په کومه ځي په همدې موږ هم بس تلو هغلته خو هېڅ شی هم نشته ځنګل دی هغه اوبه دي هغلته انټرنېټ کنیکشن یو شی هم نشته په دې کې هم څو ورځې مزل وکړو تره زوی مې خرابه شو پښو یې کار پرېښودو تره زوی مې راسره و هغه پښو کار پرېښودو نو یو کس ته مې پیسې ورکړلې هغه وخت کې $100 ډېر شی دي زه د ما $100 ورکړو چې دا راته لږ ویسه هغه هم داسې مسافر و نه نه هغه د ځینې کسان دي خلکو سره بیکونه پیسو ډالري همدغې ځای همغلته اوسېږي همدلته راغټ شوي دي ځنګلي غوندې خلک دي $100 مې ورته ورکړل لږ یې بوتلو بس یم دومره وړمه قرار ناست یم اوس ورته چې ده سره څه شی کوي ځان ته په ځان ته یو ډله خو رانه لاړله څو ساعته ناست یم نور کسان شو ده کې م لږ شمه را پیدا شوله بس ده ته مې یو غټ ډانګ د ور ځنګل د ډېرې ونې دي غټ ډانګ رامات کړو لکه سپین ږیری سړی بېچاره ضعیفه دا بس همداسې ورو دا مې د ځان نه مخکې کو زه به اخري وره کې دې ډلې پسې به خوا ته نښې ورکړې وي داسې چې په دې دا لارې باندې به ډېر ځنګل دی چې نه معلومېږي امازون ځنګل داسې ونې لري چې یو بل کې داسې تلي نو هلته دا حیوانات به وینو مار او هر څه شی ما سره اوږده شانته چاړه وه اوږده شان چاړه راسره وه دا واړه واړه ماران به ډېر دي لاره کې ولاړ دا هم داسې لارې کول نور غټ ماران هم ونه لیدل خیمو کې هم شپې کولې بارانونه هم روانې کېدل خو 2-3 شپو نه وروسته بیا ورسېدلو وړو وړو کښتیو کې بیا لاړو پاناما ځنګل نه لاړو هنډوراس ته او بیا نیکاراګوا ته او بیا نیکاراګوا ګوتمالا او مکسیکو همداسې بس یو 15 شپې همالته جیل تېر کړو امریکایانو سره چې امریکا ته واوړېدې د مکسیکو نه بیا هلته ونیولې هغلته وو هغلته یو 15 شپې کیمپ کې ورسره وو بیا هغې نه وروسته راغلم امریکې ته هغوی په دې خاطر ونیولې چې ناقانونه داخل شوي وای که ویلېږلو که نه غیر قانوني راغلي وو جالبه خو دا ما سره موبایل نه او تره زوی سره مې پیسې نه وې هغه یو ځای ته وړی او زه بل ځای ته وړی ما بر چا نه موبایل واخیستو ده ته به میسج وکړو ده بېرته هماغه کس ته زنګونه وهله هغه ما نه تللی و بیا هغه په بل ښار زه په سنډیاګو کې وم هغه په کلیفورنیا په همدې بیخي ایرپورټ سره نږدې و هغې ځای نه ما یو کس و هملته سومالیایي و هغه سره مې خبره وکړه ما چې هغه هم تلو هملته دواړه سره پیسې واچولې $320 امریکایي ډالر مو ورکړه یو موټر ته تقریبا 1.5 کیلومتره لرې وه هغه موږ نه هملته زه لاړم دغه موبایل نه مې ورسره رابطه کوله چې درځمه هغه په بل هوټل کې و زه بل هوټل بل چېرته وم هغه مې بیا را پیدا کړو بس بیا مې ورور له کاناډا کې هغه راته ټکټونه وکړل لاړو کولمبس ته اوهایو ته نو یو میاشت مې اوهایو کې تېره کړه بیا راغلم کاناډا
دغه دومره اوږد سفر که بیا درته داسې ته بېرته لاړ شې زاید شیرزاد بېرته افغانستان ته لاړ شې شپږیزه به کې بیا د 3 کاله ورته چانس برابر نه شي بیا ورته ذهن کې وګرځېږي چې یاره زه لاړ شه کاناډا ته خو په دې لارو باندې بیا به دا کار وکړې بیا نه ځم دومره ډېر تکلیفونه مې لیدلي بیا نو په دغه لاره باندې زه نه ښه کوم او انشاءالله دغسې حالات به بیا نه راځي اوس خو کاناډا کې یاست ما خو ولیدی تاسو هغه مینوال چې خبر نه دي زاید شیرزاد د د کاناډا الف ټیم کې ولوبېده د بهرنیو هیوادونو په مقابل کې ولوبېده اوس هغه آخري سرحد کې دی چې د کاناډا ملي ټیم ته لاړ شي او هر افغان لوبغاړی چې هر چېرته لوبېږي نو د افغانستان نوم ورسره وي افغان هویت هغه ژوندی ساتي خو دلته قانون دا دی چې ته 3 کاله باید داخلي کرکټ وکړي چې بیا اسناد واخلي بیا ملي ټیم ته لاړ شي ځکه د یو هېواد استازیتوب چې کوي باید د هغوی اسناد هم ولري دا مسایل هم ولري د دې ځای د کرکټ قصه لږه راته وکړه چې راغلی طبیعي دی خو دلته خو ستاسو کورنۍ وه ملګري دوستانو خپلوان مو وو کرکټ مو دلته بیا څنګه شروع کړ بېرته د 3 کاله فاصله کې د دې ځای کرکټ او د افغانستان کرکټ سره مختلف دی دلته ټول خلک کرکټ د پیسو دپاره کوي هغلته د وطن مینه یې دلته هغه مینه هغه خلکو کې نشته زه چې په اوله ورځ راغلم ستړی مو ما دلته چې راغلم په ورځ نیګراپالس نه داسې راغلم مزل مې ډېر کړی ورور سره مې نو سبا باندې ما ته میچ آفر راغی زما ځینې ملګري وو دلته نن راغلی سبا میچ ته لاړلم زه خو دا د افغانستان په آیډیا باندې وم چې هلته موږ میچونه کول پیسې خو به نه وي په ډومېسټک کې دلته همداسې میچ ته لاړلم یو میچ مې وکړو چې هلته خلک هم ناست وو اونر زه مو د ټیم ډېر ټیمونو والا وو نو هر چا به کوشش کوو چې ما سره به هغه وخت کې موبایل هم نه و زما انسټاګرام یا فیسبوک کې به یې میسجونه راته کول چې موږ سره ولوبېږه او موږ سره ولوبېږه یو میچ نه وروسته زه دلته مشهور شوم فیمس شوم ډېر ټیمونه خریداران مې پیدا کړل هر یو به ما ته کوشش کوو هر یو به کوشش کوو چې هغې کلب سره ولوبېږم نو اوس الحمدلله دلته دغه د ما یو واته نه ون ډے میچونه وکړل نیپال سره عمان سره مې وکړل یعنې د هغوی په مقابل کې ولوبېدل مقابل کې د کاناډا طرف نه ولوبېدلم نو زه اوس په کاناډا کې الحمدلله ډېر مشهور یم هغه محنت چې مې په افغانستان کې کړی و هغلته ثمره په لاس رانه کړه دلته الحمدلله د هغې ثمره ګورم او هدف مو څه شی دی دلته د کرکټ چې چېرته ورسېږئ بالاخره ما اول هدف خو دغه و چې ما باید افغانستان ریپرزینټ کړی وی افغانستان ته باید ما کرکټ کړی وی زه اوس هم دا امید لرم او دویم مې داسې خاص کوم ملک ټارګټ نه و چې زه به هغې ملک ته لوبېږم ما چې هر یو ملکي چې ما ته کرکټ ورسېږي او نیشنل ټیم یې زه باید وکړم تاسو ځان دنیا ته وښایئ چې ګوره زه دا استعداد لرم افغانستان کې چانس نه و خو وګورئ زه اوس دلته لوبېږم بس خواري چې هر څوک کوي که هغه هر چېرته وي نو الله تعالی د خوارۍ ثمره انسان ته ضرور ورکوي نو اوس هدف د کاناډا ټیم دی په خیر نه نو اوس الحمدلله بس دا د ورنږدې یم څومره نږدې دا د څو میاشتې بعد به زه ورسره انشاءالله کانټراکټ ساین کړم خیر دغه څو ټور زه تللی وم یو بل هېواد نه باندې وم یو بل ملک کې وم ما ته ډېر زیاتې میلونه وکړل چې راشه نیشنل ټیم ته زه راغلم دلته کیمپ مې ورسره وکړو حتی آی سی سی ته زما یې میلونه وکړل هغې ورسره ونه منله چې دا باید ډومېسټک 3 کاله ځکه هلته ستا ریکارډ هلته پروت دی دا باید 3 کاله ډومېسټک وکړي هغې نه وروسته یې کولی شئ تاسې نو 3 کاله خو پوره کېږي له خیره انشاءالله رانږدې دي 3 کاله لرې نه ده انشاءالله بس زر به د کاناډا نیشنل ټیم سره کانټراکټ ساین کړم څومره نور لوبغاړي در سره دي دلته افغان لوبغاړي دلته خو ډېر استعدادونه دي هغه لوبغاړي چې حتی زما نه هم ډېر کرکټ کړی دی ډېر پیسې په کرکټ بورډ لګولي منیر کاکړ دی ټیسټ کرکټ یې کړی دلته دی هغې نه مخکې ځینې پلیران راغلي او مشتبه انډر 19 او 18 مې کړی خیبر عمر راغلی منیر دلته دی واسع نیشنل ټیم یې کړی جمشید به ورلډ کپ یې انډر 19 کړی ذکي دلته راغلی ظاهر وحید شفاق ناصر عمر نور څوک راغلي ټول د افغانستان داخلي لوبغاړي وو هیله لرله چې ټول لوبغاړي دلته راغلي دي ټول لوبغاړي دلته دي ښه ټالنټډ او ضیا ساخیل یو بهترین پلیر و هغه هم دلته راغلی دی ټول لوبغاړي دلته دي نو زه نه پوهېږم چې هغو د کومې وجې نه راغلي دي شاید هغو هم همدغه وجه وي کاناډا ملي ټیم ته لاړې 2-3 کاله مو لوبه وکړه سټار یې نور هم سټار شوی په ښه وځلېدی بیا درته یو ناڅاپه چانس برابر شي د افغانستان کرکټ بورډ نه درته زنګ راشي میل راشي چې الله راشه ملي ټیم ته ورځئ
خان صاحب چې حقیقت درته ووایم که ته څومره ما خو درته مخکې خبرو کې یاداوري وکړه که زه کاناډا ته لوبېږم زه به پیسو دپاره لوبېږم که هر یو ملک ته لوبېږي سړی ډېره خاطره چې خپل کریډ جوړ کړي که ما ته داسې اپرچونیټیز راشي چې ما ته افغانستان ما دعوت کړي او په صحیح معنا مې دعوت کړي نو زه به دغه افر هېڅکله هم رد نه کړم ځکه هغه خپل ملک دی خپل هېواد دی نو دغه کرکټ دی چې خلکو ته خوشحالي ورکړې شخصا ما ته عزت راکړی بل لوبغاړي ته هم د ملک عزت ورکړی نو زه به دغه افر او دغه وړاندیز هېڅکله رد نه د کړم وطن لپاره انشاءالله ډېره مننه عزت شیرزاد د کور مودان ستاسو د کامیابیو په هیله د بري په هیله